عقبة بن عامر وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم بدا خبر کولا اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء یا اللہ زه پناه غواړم په تا سره د بدې ورځې نه بده ورځ څنګه ګناهونه پکې وشي په سړي سختې ډېرې راشي مصیبتونه راشي عذابونه راشي یا الله دې نه دغه ورځې نه مې وساته ومن ساعة السوء او د بدې ومن ليلة السوء او د بدې شپې نه شپه کې مصیبتونه راځي ګناهونه کېږي شرونه دي ومن ساعة السوء او د بد وخت نه دا عنوان به ما دا ټول هر څه پکې لیکلی خو بیا به عنوان ډېر اوږد شوی یعنې عنوان داسې پکار و د بدې ورځې نه د بدې شپې نه د بد وخت نه د بد ملګري نه او د بد ګاونډي نه د بچ کېدو دعا که نه ښه او ته الله ته یا الله د بدې ورځې نه مې وساته ورځ څه ته وایي ورځ نه پېژنئ تاسو وی ورځ ته وایي دا خو ښه دغه شي خو دا ورځ چې ورځ ته وایي دغه ورځ څه ته وایي نه عام صرف ورځ وي لږ نږدې شوی ورته بارک الله فیک دی جواب دی سحر راختونه د نور د پرېوتو پورې دې ته ورځ ویلی کېږي تاسو نور څه شروع کړو ورځ څه ته وایي دې ته وایي که نه شپه څه ته وایي نور پرېوتو نه سهار راختو پورې حتی دا وایي چې یا الله د بدې ورځې نه مې وساته د بدې شپې نه مې وساته څه پاتې شو وړې وړې دعاګانې زمونږ دنیا او آخرت پرې ښایسته کېږي خو مونږ له توجه نه ورکوو او د بد وخت نه مې وساته بیا ومن صاحب السوء او د بد ګاونډي نه د بد ملګري نه بد ملګری د سړي دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي نو ملګري چاڼ کوئ چې کله چا سره ملګرتیا کوو او دا نن سبا د جعلي ملګرتیا راوتې ده خوشحاله سم وی ما سره په انټرنیټ کې لس زره ملګري دي دا هسې هغه عام تعبیر سره ملګري ورته وایي چې لکه هسې تعیني راییني په دغه کې انټرنیټ کې دې ته ملګری او جدا خبره نور ملګري په صحیح معنو سره رښتینې ملګري پیدا کول دا ګران کار دی او ډېر خوشنصیبه وي چې هغه ته الله داسې ملګري ورکړي نو ملګری چاڼ کوه دلته وایي یا الله د بد ملګري نه مې وساته بد ملګری د سړي دنیا هم خرابوي او آخرت هم خرابوي او رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې مثال د څه ورکړی دی عطر فروش د عطرو نه عطر فروش د ښه ملګري مثال د عطر فروش د عطر چې خرڅوي خوشبو یا به دې خوشبو والي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که وا دې نه غسته خوشبو خو درځي که نه څه نه څه خیر به در رسي د بد ملګري مثال لوهار نه لوهار چې هغه دغه اور په دې بټۍ کې لګي په دې اوسپنو کې کار کوي دا بسر کې ورته راورسي نقصان به درکړي او که دغه نه وي بین به د باندې لګي نو شر به درته لازم په څه طریقه در رسي نو د کوشش کوي چې د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوو او دا د پښتنو یو متل دی او هغه هم د دې دپاره یې کړی دی وایي د مولا په ګاونډ چې شي مولا به شي او د ډم په ګاونډ چې شي ډم به شي د دې تشریح دا ده چې د چا سره ملګرتیا کوي د هغه په مذهب به او دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې المرء علی دین خلیله سړی د ملګري په مذهب روان او یو شاعر ویلي دی عن المرء لا تسل وسل عن قرینه د سړي په باره کې تپوس مه کوه چې دی څنګه دی د سړي د ملګرو تپوس وکړه پته به راته ولګي چې دی په کوم مذهب دی ځکه ته لکه ته راشي زما باره کې تپوس وکړي زما باره کې تپوس مه کوه زما د ملګرو تپوس وکړه د ده ملګري څوک دي نو تا ته سړی ملګري پلانې اوس دې ملګرو ته وګورئ دا څنګه خلک دي د دې نه ته اندازه لګولی شي چې زه څنګه سړی یم وی او بیا وی چې ومن جاري السوء فی دار المقامه او د بد ګاونډي نه د اوسېدو په ځای کې د اوسېدو په ځای کې قید ورسره ولې لګولی
چې کور یې سره یو ځای چې لري یا په سفر کې لږ وخت له ملګری شو زه شرشتي خو لږ وخت لري خو چې خوا کې راته وي د سره به څه کي اوس یې لا داسې علاقه کې چې په کرایانو خلکو کورونه نیولي دي ښارونو کې هله بیا هم د سړی وایي لد کوپړي به روالو ځو به خو چې کلي کې دي خوا کې ستا خپله ځمکه او دا خپله ځمکه بیا مزه کوي بد ګاونډي د سړي ژوند تباه کړي ولا ځکه د زی د لیدو ډېر چانچ پړتال مه کوو چې ځای څنګه دی زي نه مخکې دا ګاونډي وګورئ دا څنګه دی زموږ سره کم ټول د زي وروسته بیا خفه یاره وي ګاونډي د سړي زوی نه دی وایي ګاونډي ګوره رور په شان ژوند به تېروي تا سره او ته به د هغه سره رور په شان تېروي هله به ژوند روان رسول صلی الله علیه وسلم ګوره زنا ته غټه ګناه ویلې ده خو په زناګانو کې کومه زنا غټه ده د ګاونډي د ښځې سره زنا کول ولې نږدې د اعتماد د په اعتماد کې دوکه ورکوي نو ښه ګاونډي چې د خوا کې ور به د ټکۍ چې منزله راځه بچی دله په غلطه ولیدو تا ته به ووایي ښځه یې دله په غلط څه ولیده تا ته به ووایي که غریب وي د سره مرسته به وکړي پیسو ته د ضرورت در به کړي که بیمار وي تپوس ته به